غواړي چې په ورځ د آخرت اعمالنامه په ښي لاس کې درکول سي، که غواړي چې په ورځ د آخرت الله در څخه راضي سي، د روژې میاشت ده یو داسې عمل درښیم چې خپل الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي چې اولئک اصحاب المیمنه، کم چا چې دا عمل وکړي هغه به اصحاب المیمنه وي، یعنی هغه ته به اعمالنامه په ښي لاس کې ورکول سي. او کم چا د چې اعمالنامه په ښي لاس کې ورکول سوله، الله وایي دا کامیاب سلو، دغه جنتی سلو، دا د جهنم د اور څخه آزاد سلو. ملګرو چې یو ځان ته خوښوي داسې عمل داسې بل مسلمان دپاره هم خوښ کړي، نو دا پیغام ضرور مخته تر ډیرو خلکو پورې ورسوئ. د روژې میاشت ده یو نیکه خبره مخته شیر کول دا هم صدقه ده. الله په قرآن کریم کې فرمایي او اطعام فی یوم ذی مسغبه، د لوږې په ورځ باندې یو چاته ډوډۍ ورکول، یتیما ذا مقربه، کدی په رشته دارانو کې یو یتیمي هغه ته خوراک ورکول، هغه باندې خرڅه کول، او مسکین ذا متربه، یا یو مسکین یو غریب سره مرسته کول. دا هغه اعمال دي دوستانو چې الله فرمایي چې اولئک اصحاب المیمنه، دا هغه کسان دي چې کوم دغه عمل وکي الله به ورته په قیامت په ورځ په ښي لاس باندې اعمالنامه ورله ورکي، او کوم چاته چې اعمالنامه په ښي لاس کې ورکول سوه هغه کامیاب سلو. محترمو د دې میاشتې په برکت سره د غریبانو سره، د یتیمانو سره، د مدارس والا سره مرسته کوئ. په دې مدارسو کې هم یتیمان وي، په دې کې هم د غریبانو بچان وي، سبقان کې وایي، د دې سره هم مرسته ضرور کوئ.